خوا او شاته نظر وګرځوئ څومره خلک زموږ نه لاړو د هغوی هم په زړه باندې ارمانونه وو د هغوی هم په زړه کې ډېر څه وو د درس ملګري بل اوس د یو ملګري نه خبر شوم وفات شوی دی نو هغه په دې درس کې په دې مخکې صف کې په دې ګوټ کې به ناست و دا ملګری پکې نن ناست دې ځای کې به ناست او ما ته دې ملګري وویله وایي ما ته به یې روزانه ټلیفون کوو چې درسونه به کله شروع کېږي روزانه به ټلیفون کوو څه اعلان خو نه دی شوی درس خو بیا نه دی شروع که نه غریب ډېر سخت هغه کې و درس ته ولاړ موږ یې عذر هم قبول کړی دی خاورو کې دی او په هغه خوږو ملګرو کې او د درس په کسانو کې یو زموږ قدرمن والد صاحب و چې هغه به همیشه زموږ سره په دې درس کې ناست و او زموږ دپاره یو اوچت مشر یو اوچت انسان هغه هم په دې درسونو کې بیا نصیب نه و هغه هم په خاورو کې پروت دی په مخه به ما ته دا وي درسونه به بیا کله شروع کېږي کله به جوماتونه کولاوي کله به درسونه شروع کېږي د هغه خوږ والد صاحب هغه خوږ او دروند مشر زموږ د درسونو پوخ ملګری ډېر لوی کمی موږ ته په درسونو کې پرېښود موږ ته په ژوند کې هغه په تورو خاورو کې پروت دی د دې وخت نه فایده اخیسته ارمانونه د هغه په زړه باندې وو دا یې زړه کې و چې بیا به جومات ته ځم او دا یې زړه کې و چې بیا به درس ته کښېنم درسونه هغه د هغه اخرنی درس و او هغه منځونه د هغه په جومات کې اخرني منځونه الله سبحانه وتعالی دې د هغه قبر د جنت باغچه وګرځي والله سبحانه وتعالی د هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راووري الله سبحانه وتعالی دې ورسره زموږ ملاقات په جنت کې وکړي والله سبحانه وتعالی دې د دې درسونو اجر هغه راورکړي کوم تربیت چې هغه زما کړی دی کومه طریقه چې هغه ما ته ښوولې ده کوم میشن چې هغه ما ته حواله کړی و الله دې ماله طاقت راکړي چې دغه میشن مخکې بوځو والله دې د هغه واړه او لوی ګناهونه دې ورته الله ټول وبخي او ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې کوم مسلمانان مړه شوي دي د هغوی دپاره دعاګانې غواړئ په دې ورځو کې ډېر خواږه ملګري زموږ نه لاړو ډېر مشران زموږ نه لاړو ډېر نږدې نږدې انډیوالان زموږ نه لاړو ډېر زړه ته نږدې خلک زموږ نه لاړو په قبرونو کې پراته دي هغوی ته دعاګانې کوي په موږ باندې حق دی الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو له یو قسمه بیا ژوند راکړو ورب الکعبه زه تاسو ته دا وایم چې د درسونو کې بیا ناسته دا د رب العزت موږ له بیا ژوند راکول دي د دې ژوند نه فایده واخلئ د دې وخت نه فایده واخلئ انشاءالله زموږ درسونه به په هغه ترتیب باندې د سوالاتو جواباتو نشست او د قیامت علامات مشکات درس د قرآن کریم درس او د جاهلیت مسلې او د جمعې په ورځ سیرت نبوي انشاءالله په دې ترتیب باندې به د الله په توفیق سره بیا روان یو الله دې څومره مسلمانان چې مړه شوي دي رب العالمین دې ټول وبخي او کوم چې د کرونا په دې بیمارۍ کې مړه شوي دي الله دې شهیدان وګرځوي کوم چې هسې مړه شوي دي رب العالمین د هغوی ته هم بخانه وکړي کوم چې بیماران دي په هسپتالونو کې دي الله دې ورله روغ صحت ورکړي کوم چې روغ دي الله دې هغوی په امن او امان کې ساتي والله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په قرآن او په حدیث باندې مضبوط یو